بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجران ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې ولولو د یو مستقیم خط معادله دا په څو حالاتو کې مطالعه کیږي، یا مثلا د ایکس محور سره موازی وي، یا د وای محور سره موازی وي، یا مایل او د وای محور د تقاطع ټکي معلوم وي. نو په دغه حالتونو کې به ان شاء الله د مستقیم خط معادله ولولو. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. ګران لیدونکو، په تیر شوي درس کې موږ د مایل په هکله او دارنګه د مایل قیمت چې د تانجان د تیتا سره مساوي په دې هکله معلومات حاصل کړل چې مایل په حقیقت کې د تانجان د یوې زاویې سره مساوي دی او مقابل ځل پر مجاور ځل دې ته مایل ویل کیږي. او نن درس ګران زده کوونکو د یو مستقیم خط معادلې په هکله دا چې مستقیم خط معادله په څو حالاتو کې مطالعه کیږي، کوم ډولونه به ولري، دا به ان شاء الله په نن درس کې تاسو لپاره معلومات درکړم. اول مشخصات ما په تخته کې لیکلي ګران زده کوونکو، دا به په ګډه سره وګورو. د هغه نه وروسته به په سلاید کې زه تاسو ته تعریف کوم. عنوان زموږ د یو مستقیم خط معادله ټولګی 10م ریاضي مضمون موخه او هدف هم د یو مستقیم خط معادلې پیژندل دي چې مستقیم خط معادله په څه ډول ده او څه رقم ده. دا به ان شاء الله مطالعه کوو. راځو اول سلاید ته ګران زده کوونکو، تاسو سلاید ته ګورئ. د یو مستقیم خط معادله د مستقیم خط معادله مختلف حالتونه لري. عبارت دی له اول د مستقیم خط معادله چې ایکس محور سره موازی وي، یعنی لومړی حالت داسې ده چې یو مستقیم خط معادله که موږ ولرو د ایکس محور سره چې وي موازی وي، نو دا اولینی یا لومړنی حالت ده. په دې حالت کې د دې معادلې عمومي شکل څه رقم ده؟ وای مساوي کیږي له چی سره؟ بی سره. دا په حقیقت کې یوه معادله ده. وای مساوي کیږي بی، دا د مستقیم خط معادله ده چې له ایکس محور سره څه رقم وي؟ ایکس محور سره موازی وي. د دې انځور یا شکل به زه تاسو ته په تخته کې رسم کوم. توجه ورته وکړئ چې څنګه کولی شو د مستقیم خط معادله چې د ایکس محور سره موازی وي په څه ډول ده. وای مساوي کیږي د بی سره. دا د هغه مستقیم خط معادله ده چې له ایکس محور سره چې وي له ایکس محور سره موازی وي. یعنی د مستقیم خط معادله چې د ایکس محور سره موازی وي وای مساوي کیږي بی. دا حتما ډیر مهمه معادله ده په دې خاطر چې کله موږ نه پوښتنه کوي د مستقیم خط معادله چې ایکس محور سره موازی وي کومه ده، نو ولیکئ وای مساوي کیږي بی. د دې انځور یا شکل څه رقم رسمو؟ تاسو پوهیږئ چې د ایکس محور سره موازی وي او وای محور قطع کوي، نو دا به د ایکس محور شي، دا د وای محور دی لوري ته د منفي ایکس محور او ښکته هم د منفي وای محور. اوس که چیرته زه یو مستقیم خط معادله چې وای مساوي کیږي بی یعنی وای محور قطع کړی وي، دا یو خط د خط ته به نوم ورکو ال او دلته وای محور قطع کړی وي په چی شي کې؟ په بی کې. نو دا د مستقیم خط معادله ده چې د ایکس محور سره چی ده؟ آفرین موازی ده. د ایکس محور سره موازی، وای قطع کوي خو له ایکس محور سره موازی وي. او معادله یې څه ډول ده؟ وای مساوي کیږي له بی سره. دلته څو حالت دي ګران زده کوونکو؟ وای مساوي کیږي بی، دا د مستقیم خط معادله چې د ایکس محور سره موازی ده. بی څو حالت لري؟ کیدای شي چې د صفر نه لوی وي لومړی حالت، کیدای شي چې د صفر نه کوچنی وي دویم حالت، او کیدای شي چې بی مساوي وي د چی سره؟ د صفر سره. دغه درې حالت ته بی په پام کې نیول کیږي. که چیرته بی د صفر نه لوی وي دغه معادله د ایکس نه پورته واقع ده، او که چیرته بی کوچنی وي د صفر نه منفي وي بیا د ایکس محور نه ښکته قرار لري خو د ایکس محور سره موازی وي خو ښکته بیا رسمیږي. او که چیرته بی مساوي د صفر سره بیا د ایکس په محور باندې منطبق راځي. نو د بی لپاره تاسو درې حالته په پام کې ونیسئ. که مثبت و د ایکس محور نه پورته قرار لري یا پورته رسمیږي، که منفي و د ایکس محور نه ښکته رسمیږي، او که چیرته د صفر سره مساوي بیا د ایکس په محور منطبق راځي. چې دا په حقیقت کې د یو مستقیم خط معادله چې د ایکس محور سره موازی او وای چی کوي؟ قطع کوي. ښه، د دغه مستقیم خط معادلونه موږ چیرته کولی شو په خپل ژوند کې ترې کار واخلو یا ګټه واخلو؟ حتما ګران زده کوونکو دې ته مو پام کړی کله چې د موټر حرکت په یو سړک کې وي یا د بایسکل حرکت په یو سړک کې وي یا مثلا د یو موټر سکیل حرکت په سړک کې یا تاسو خپل په سړک کې حرکت کوئ، همدغه په یو مستقیم ډول حرکت کوئ، نو د مستقیم خط معادله یعنی مستقیم خط حرکت ده. تاسو توجه وکړئ دلته
په حقیقت کې دا انځور چې ما تاسو ته په پام کې نیولی دا په حقیقت کې سکی وهي او په دغه خط باندې حرکت کړی یا مثلا په دغه خط باندې حرکت کوي. نو تاسو یې وګورئ د دې دغه ګراف که چیرته موږ رسم کړو یو مستقیم خط نه ده، یو مستقیم خط ده. که دا په قایم مختصاتو کې موږ رسم کو نو د دې ګراف داسې یو شکل ځان ته غوره کوي چې همدغه په حقیقت کې یو مستقیم خط ده. او د دې معادله به انشاءالله موږ نن وایو چې څو حالتونه لري، د ایکس محور سره موازي وي، د وای محور سره موازي وي. نو تاسو وګورئ داسې حرکتونه په حقیقت کې د یو مستقیم الخط حرکتونو بیلګه یا نمونه ده. یا مثلا د یوې کښتۍ حرکت په اوبو کې تاسو وګورئ د کښتۍ حرکت په اوبو کې دا هم په مستقیم ډول حرکت کوي. که چیرته د دې ګراف موږ رسم کو د قایم مختصاتو کې نو یو مستقیم کرښه به موږ ته حاصله کړي. همدغه مستقیمه کرښه خو مستقیم خط معادله شوه. نو یعنی د دې حرکتونه یا د موټر حرکت په سړک کې دا په حقیقت کې کله چې ګراف رسمو ګراف یو مستقیم خط راځي چې همدته موږ ویلی شو د مستقیم خط معادله. راځم دویم حالت تاسو ته بیانوم. دویم حالت د هغه مستقیم خط معادله چې وای محور سره موازي وي. اول حالت چې ما تاسو ته مطالعه که هغه د ایکس محور سره موازي و او معادله یې څه ډول وه؟ آفرین وای مساوي کیږي له بي سره. بي څو حالته درلودل؟ ماشاءالله درې حالته. که چیرته بي د صفر نه لوی وي یعنی مثبت وي د ایکس محور نه پورته واقع کیږي ګراف. که منفي وي د ایکس محور نه ښکته واقع کیږي او که د صفر سره مساوي وي بیا د ایکس په محور منطبق واقع کیږي. اوس راځو دویمه معادله مطالعه کوو. د هغه مستقیم خط معادله چې وای محور سره موازي و هغه د ایکس محور سره موازي و دا له وای محور سره موازي ده. د دې مستقیم خط معادلې عمومي شکل ایکس مساوي کیږي له ای سره ده. ایکس مساوي کیږي له چی سره؟ له ای سره. دلته به زه هم دا په تخته کې تاسو ته د دې معادلې عمومي حالتونه هم تاسو ته وایم. توجه وکړئ چې دا معادله په څه ډول رسمیږي. دلته ګرانو زده کوونکو دا دویم حالت ده. دویم حالت د ایکس محور د وای محور دی لوري ته د منفي ایکس محور او ښکته د منفي وای محور. اوس نو څه کوم؟ اوس داسې یوه معادله رسمومه چې د ایکس محور سره موازي نه وي و له وای محور سره موازي وي. نو له وای محور سره چې موازي وي بیا ایکس قطع کوي. بیا ایکس څه شی کوي؟ ایکس قطع کوي په دا ډول. دغه په حقیقت کې یو مستقیم خط معادله ده چې ایکس قطع کړی مثلا په ای کې. نو معادله یې څه رقم باید ولیکم؟ آفرین ایکس مساوي کیږي له چی سره؟ د ای سره. ایکس مساوي کیږي ای سره. دا د مستقیم خط معادله ده چې له وای محور سره څه ده؟ آفرین له وای محور سره موازی وي. د مستقیم خط معادله چې وای محور سره موازی وي څه رقم باید ولیکو؟ ماشاءالله ایکس مساوي کیږي ای او شکل څه رقم ده؟ دغه ډول شکل ده چې ایکس محور قطع کوي خو له وای محور سره تاسو ګورئ چې دا موازي ده. او دا هم درې حالت لري. ګورئ ایکس مساوي کیږي له ای سره چې د مستقیم خط معادله چې وای محور سره موازي ده درې حالتونه لري. اول کیدای شي چې دغه ای د صفر نه لوی وي مثبت وي، یا کیدای شي چې ای د صفر نه کوچنی وي منفي وي، او یا هم کیدای شي چې ای مساوي د چی سره وي؟ د صفر سره. که ای د صفر نه لوی یعنی مثبت و د وای محور ښي لوري ته ګراف رسمیږي. کوم لوري ته؟ ښي لوري ته. د کم محور؟ د وای محور ښي لوري ته. او که چیرته ای کوچنی وي د صفر نه بیا د وای محور کیڼ لوري ته ګراف رسمیږي، یا د وای محور کیڼ لوري ته ګراف وای واقع وي. او که ای د صفر سره مساوي و د وای په محور منطبق ده. تاسو ګورئ دا ډیره اساسي او مهمه خبرې دي. حتما کتابچو کې ځان سره یادداشت کړئ. که ای د صفر نه لوی و یعنی دغه د مستقیم خط معادله د وای محور ښي لوري ته واقع ده. که چیرته ای کوچنی و د صفر نه یعنی منفي و همدغه مستقیم خط معادله د وای محور کیڼ لوري ته رسمیږي او کیڼ لوري ته واقع وي. که چیرې ای مساوي و د صفر سره بیا همدغه د مستقیم خط معادله په خپله وای محور باندې څه راځي؟ منطبق راځي. په دې هکله نو یو مثال به هم زه تاسو ته په پام کې ونیسم. مثال تاسو ګورئ چې په سلایډ کې ما تاسو ته په پام کې نیولی. هغه مثال به په ګډه سره حل کړو. مثال داسې ده د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې 2 او 3 نقطې څخه
تیر شي او د وای محور سره موازي وي. کیدای شي چې موږ ته ووایي د اکس محور سره موازي وي، مشکل نه لري. نو موږ ته یې ویلي د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د دغه نقطې څخه تیریږي او د کوم محور سره موازي وي؟ د وای محور سره موازي وي. نو کومه معادله ده؟ دا معادله ده که دویمه؟ آفرین، هغه معادله ده. نو زه راځم دا مثال به تاسو ته په تخته کې حل کړم. توجه وکړئ په دې مثال کې. موږ ته داسې یو مثال راکړی، یو ټکی موږ ته راکړی دی، ټکي نوم به کېدم پی. 2 او 3 دا په حقیقت کې یوه نقطه ده. دغه نقطه وایي د دغه نقطې مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې دغه نقطې نه تیریږي او د کوم محور سره موازي وي؟ د وای محور سره موازي وي. نو د وای محور سره چې موازي معادله یې څه ډول ده ګران لیدونکو؟ آفرین، اکس مساوي کېږي له چی سره؟ د ای سره. دلته په حقیقت کې دا ای ده او دا څه ده؟ بي. نو موږ ته یې ویلي د دغه نقطې مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې وای محور سره موازي وي. نو زه لیکم اکس مساوي کېږي د ای سره. د ای قیمت څو ده دلته؟ 2. نو کله چې ګراف زه غواړم رسم کړم، ګراف رسمولې تاسو حتما بلد یاستئ ګران زده کوونکو. دا د اکس محور، دا هم د وای محور، دی لوري ته د منفي اکس محور او ښکته هم د منفي وای محور. دلته نو اکس مساوي له څو سره ده؟ 2 واحده. 2 واحده به بیل کو، دلته خو صفر مبدا شوه. 1 2. دلته به یو مستقیم خط رسم کو. همدغه مستقیم خط په حقیقت کې د مستقیم خط معادله ده چې تاسو یې ګورئ د اکس محور په 2 کې قطع کړی او له وای محور سره څه ده؟ موازي ده. اکس محور قطع کړی خو د وای محور سره موازي. او داسې پوښتنه یې موږ ته کړې وه د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د دغې نقطې نه تیریږي او له وای محور سره موازي وي. که چیرته د اکس محور سره موازي بیا پام کې نیسو، نو تاسې حتما په هغه هم بلد یاستئ. ګران زده کوونکو را به شو نورې خبرې به هم تاسې وګورئ چې بل څه ډول مستقیم خط معادلې لرو. تر اوسه پورې خو 2 مستقیم خط معادلې موږ ولوستلې. اولی د هغه مستقیم خط معادله چې د اکس محور سره موازي وي، وای قطع کوي. دویم د هغه مستقیم خط معادله چې وای محور سره موازي وي، بیا اکس قطع کوي. لکه دغه مثال په شان ته اکس قطع کېږي خو وای محور سره موازي وي. او که چیرته دا عدد مثبت وي، د وای محور ښي لوري ته رسمیږي، او که منفي وي، د وای محور کیڼ لوري ته به واقع وي یا قرار به ولري. که صفر و بیا خپله د وای په محور کې قرار لري. راځم بله معادله هم تاسو ته در پیژنم. دا نو ډیره مهمه معادله ده. دا هم د مستقیم خط معادله ده خو پکې میل موجود وي. چې شی موجود وي؟ میل. د هغه مستقیم خط معادله چې میل او له وای محور سره د تقاطع نقطه یا ټکی معلوم وي. توجه ولرئ، دا دریم حالت د مستقیم خط معادلې ده. د مستقیم خط معادلې چې دلته میل او د وای محور سره د تقاطع ټکی معلوم وي. ګورئ دلته اساسي مهم ټکی دا ده چې د وای محور سره تقاطع ټکی موجود ده. یعنی د هغه مستقیم خط معادله چې میل او د وای محور سره تقاطع ټکی موجود ده. نو دغه معادلې ته ګران زده کوونکو معیاري معادله د مستقیم خط هم وایي چې دا په کتابچه کې حتما ځان سره یادداشت کړئ. دغه معادلې ته چې د مستقیم خط معادله چې میل او له وای محور سره تقاطع نقطه معلومه وي، دې ته د مستقیم خط معادلې معیاري حالت هم ویل کېږي. نو دا څه ډول ده؟ د دې مستقیم خط معادلې عمومي شکل عبارت دی. دلته تاسو ګورئ د اکس محور، د وای محور او دا یو مستقیم خط ده چې د اکس محور سره تاسو ګورئ تقاطع ټکی لري. که چیرته دې زاویې ته زه تیتا ووایم او دغه مستقیم خط معادله چې دا ټکی په پام کې ونیسو، د اکس په لوري مختصی اکس، د وای په لوري مختصی وای، یعنی د اکس وای ټکی شه. او دلته تاسو ګورئ چې د وای محور قطع کړی، د وای محور قطع کړی. که دغه ټکي ته زه بي ورسم، وای بي او اکس چې ده صفر، نو د دې مستقیم خط معادله چې په حقیقت کې د وای محور سره تقاطع ټکی لري، د دې فرمول څه رقم ده؟ میل مساوي کېږي وای منفي بي پر اکس منفي صفر، چې کله دا طرفین وسطین کې ضرب کړو وای مساوي کېږي ام اکس مثبت بي. هماغه وای مساوي کېږي ام اکس مثبت بي په حقیقت کې د مستقیم خط معادله چې میل او د وای محور سره تقاطع ټکی معلوم وي. یا ویلی شو چې د مستقیم خط معادلې معیاري حالت. دا به زه په تخته کې ګران زده کوونکو تاسو ته بیان کوم، ثبوت به کوم، د هغه نه وروسته به بیا مثال حل کو. نو توجه وکړئ چې دا څنګه د دې فرمول پیدا کېږي. را به شو ګران زده کوونکو د مستقیم خط معادله چې میل او د وای محور سره تقاطع ټکی معلوم وي تاسو ته به بیان کوم. دلته که چیرته من قایم مختصات په پام کې ونیسو، د اکس محور، دا هم د وای محور،
دې لوري ته منفي x محور او ښکته منفي y محور. یو مستقیم خط داسې په پام کې نیسم، یو مستقیم کرښه چې د y محور یې قطع کړی وي، د وای محور چې کړی وي، د وای محور قطع کړی، دلته قطع کړی وي. دلته فکر وکړئ چې دغه ټکی د بي په اندازه قطع کړی وي، نوم به ورته کیدو بي، صفر او بي، یعنی وای محور دلته قطع شوی د بي په اندازه یا د بي په ټکي کې، او دلته یو زاویه جوړه کړې وي د تیتا په نوم، او دلته هم یو مختصه په پام کې نیسم د x په لوري x د y په لوري y، نو دې ټکي ته به پی ټکی وایو چې x او څه ده x او y. اوس نو تاسو توجه ولرئ دغه ټکی د دې سره به په حالت کې په پام کې ونیسو، داسې یو مثلث به ترېنه جوړ کړو، قایب الزاویه مثلث، چې دغه ټکي ته به زه څه وایم، کیو به ورته ووایم. نو کله چې دغه واټن فاصله پیدا کوئ تاسو پوهېږئ چې دا له ده نه به منفي کوئ، x منفي څه شی د دغه فاصلې نه x منفي صفر، یعنی دغه فاصله x به له صفر نه کم کوي، او دا فاصله چې پیدا کوو نو دلته خو y وه، y به له ده نه منفي کوي، y منفي دا ټکی کم ټکی ده؟ آفرین د بي ټکی، y منفي بي. اوس نو راځم معادله به تاسو ته پیدا کړم. کله چې میل موږ تعریفوو په حقیقت کې مقابل ضلع یې پر مجاور ضلع، مقابل ضلع که چیرته دا زاویه هم تیتا وي، مقابل ضلع کم ضلع ده؟ y منفي بي، مجاور ضلع یې x منفي صفر. نو دا رابطه به طرفین واسطین کې ضرب کو، نتیجه به داسې ولیکو، په نتیجه کې y منفي بي ضرب دی یا y منفي بي مساوي کېږي میل په ده کې ضربوم، مایل چې ضرب کوم له ده سره دا خو صفر ده، مایل ضرب د x، مایل د x، مایل چې صفر سره ضرب کو صفر هیڅ لیکل ضرور نه دي ځکه د عینیت عنصر ده. دا بي به اخوا د معادلې انتقال کو، نو y به مساوي شي له چیش سره؟ آفرین mx مثبت b. دغه په حقیقت کې ډیره مهمه او اړینه معادله ده چې ما لاسته راوړه، دا د مستقیم خط معادله چې مایل او د وای محور سره د تقاطع ټکی یعنی بی معلوم وي، او دې ته معیاري حالت هم ویل کیږي. چې شی ورته ویل کیږي؟ د مستقیم خط معادله معیاري حالت، معیاري حالت یعنی د مستقیم خط معادله معیاري حالت وای مساوي کیږي mx مثبت b. که چیرته دا b صفر شي، b چه شي؟ b مساوي د صفر سره شي، نو بیا دا معادله داسې حالت ځان ته اخلي y مساوي کیږي mx، y مساوي کیږي mx، چې دا په حقیقت کې د مبدا څخه تیریږي. y مساوي کیږي mx څه معنا؟ یعنی د مبدا نه تیریږي. که څه وخت د مبدا نه تیریږي؟ کله چې b صفر شي. کیدای شي تاسو ته په کانکور کې سوال راوړي که چیرې b صفر شي نو د مستقیم خط معادله د کوم ځای نه تیریږي؟ تاسو به وایئ د مبدا نه تیریږي. په دې هکله یو مثال هم لرو، هغه مثال ته تاسو توجه وکړئ، بیا به په تخته کې زه تاسو ته حل کړم. مثال داسې د ګران زده کوونکو، د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې میل یې 2 او د وای محور یې 15 کې قطع کړی وي. د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ، میل هم در کړی 2 او وای محور په څو کې قطع کړی؟ 15 کې. نو زه راځم دا مثال به په تخته کې تاسو ته حل کړم. موږ ته مثال داسې ویلی دی چې میل د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې میل څو ده؟ آفرین 2 او وای محور په څو کې قطع کړی؟ وای محور نو بی به په پام کې ونیسو، ځکه هلته بی ویلی و بی، نو بی په څو کې قطع کړی؟ 15 کې قطع کړی. زه څه شی غواړم پیدا کړم؟ آفرین د مستقیم خط معادله. نو کله چې میل او وای محور چې قطع کړی وي د دې معادله پیدا کوو، وای مساوي کیږي mx مثبت b نه ده، بالکل ده. وای مساوي کیږي m میل ده 2 ضرب د x جمع چه b، b د څو ده؟ 15. نو دغه په حقیقت کې د هغه مستقیم خط معادله ده چې میل 2 او وای محور په 15 کې څه کړی؟ قطع کړی. دا هم معادله کېدای شي ټول یو لوري ته راوړو، داسې ولیکو y منفي 2x منفي 15 مساوي کیږي د صفر سره. داسې هم صحیح ده، او که داسې هم ولیکئ ستاندارد حالت د مشکل نه لري. ګران زده کوونکو راباشم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم. د نن ورځې درس زموږ د مستقیم خط معادلې وي چې دا 3 حالت یې درلودل. اول د هغه مستقیم خط معادله چې د x محور سره موازي وي او معادله یې د y مساوي کیږي b. دویم د هغه مستقیم خط معادله
چې د وای محور سره موازي او معادله د x مساوي کیږي د a سره. دریم حالت چې ډیر مهم ده د هغه مستقیم خط معادله چې مایل او د وای محور سره د تقاطع ټکی معلوم وي او د دې معادله څه ډول د وای مساوي کیږي mx مثبت b چې b په حقیقت کې داسې یو ټکی ده چې وای محور په هغه ټکی کې قطع شوی که b صفر وي بیا دا د مستقیم خط معادله وای مساوي کیږي mx شکل ځان ته غوره کوي چې د مبدا څخه تیریږي. ګران لیدونکو دا و زموږ نننۍ برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.